بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کې خیلی احترامات میمونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه جوړ به استي او د صحت کلي به هم برتن وي. دوستانو لکه څرنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې زموږ به راتلونکې موضوع چې وي هغه به په باینانس کې اکاونټ جوړول، یعنې څنګه په باینانس کې اکاونټ جوړیږي. مخکې له دې دوستانو چې موږ باینانس کې مستقیما لاړ شو باینانس کې اکاونټ جوړ کړو، لومړی به ووایو چې باینانس څه شی دی. باینانس دوستانو یوه سنټرالایز اکسچینج دی یا مقصد صرفي ده. مقصد په دې کې کریپټو اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. لکه مقصد د مثال په ډول لکه مونږ چې ووایو لکه مونږ چې ډالر اخلو زو صرافۍ کې یا یې اخلو یا خرڅو، داسې هم دلته هم په باینانس کې هم کریپټو اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. نور بیا په باینانس کې چې په داخل کې څه دي یا کوم کارونه کیږي سټیپ بای سټیپ خو د باینانس څخه ډیر کارونه ترسره کیږي. فرض مثال څوک چې په امازون کې کار کوي کولی شي د باینانس له لارې دوی پیسې ولیږي یا راولیږي. گیفټینګ کولی شي د پب جي یو سی مقصد له دې ځایه اجرا کیږي. خو په هر صورت دوستانو زو مونږ په باینانس کې اکاونټ جوړو. دوستانو لومړی خو وایم که تاسو باینانس لرئ خو ډیره ښه ده، که یې نه لرئ لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې تاسو باینانس ولیکئ. باینانس تاسو ته باینانس راشي، دلته مونږ ته یې لیکلی دی اپډیټ، تاسو ته به یې لیکلی وي انسټایل که څوک یې نه لرئ، ځکه مونږ یې الریډي لرو، مونږ ته یې اپډیټ لیکلی دی. تاسو دلته په انسټال باندې کلیک وکوئ او باینانس انسټایل کړئ. زه دوستانو مونږ باینانس مستقیما باینانس باندې چې څنګه اکاونټ جوړیږي کار کوو. دوستانو دلته یو ساین اپ دی، لوګین هم دی. لوګین دا معنی چې مخکې نه تاسو الریډي باینانس کې اکاونټ لرئ. ساین اپ دا معنی چې اوس یې تاسو جوړوئ، یعنې دواړه کیږي. خو خبره دغه ده دوستانو چې مونږ کله چې نوی اکاونټ جوړوو دلته راځو په کریټ باینانس اکاونټ باندې، د لاندې اپشن ګورئ کریټ باینانس اکاونټ، په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکول دوستانو راځو دلته ایمیل داخلوو. یوه خبره دغه دوستانو تاسو چې کوم ایمیل باندې باینانس جوړوئ هغه ایمیل باید فعال وي، یعنی اکټیو ایمیل وي یا موبایل نمبر وي. دغه یو شی تاسو په نظر کې ونیسئ. دا ایمیل باید فعال ایمیل وي، یا که موبایل نمبر وي د موبایل نمبر هم باید فعال نمبر وي. دلته راځو موږ دوستانو لیکو ایمیل، خپل ایمیل لیکو. بعد د ایمیل نه مونږ کوو راځو اکاونټ مستقیما خلاصوو چې څنګه خلاصیږي. دلته بای هغه باندې تاسو کلیک وکوئ، بای کریټینګ ان اکاونټ آی اګری دا باندې کلیک وکوئ، کنټینیو ووایئ. خو یور ریکویسټ کین ناٹ بی پروسیډ پلیز سویچ. خو ها دوستانو وبخئ موږ ډاټا نه ده خلاصه کړې، ډاټا خلاصوو. کله مو چې ډاټا دا څنګه کار نه کوي، کله مو چې ډاټا خلاصه کړه دوستانو اوس مونږ ته کار به کوي انشاءالله. اوس مونږ کنټینیو باندې کلیک کوو. کنټینیو باندې مو کلیک وکولو. اوس دوستانو هغې ایمیل چې تاسو یې په موبایل کې لرئ هغې ایمیل ته مقصد یو کوډ ځي، تاسو به لاړ شئ هغه کوډ به ولیکئ. دغه د مونږ ته رامغلو باینانس دا کوډ ده دوستانو. مونږ راځو دغه کوډ کپی کوو او بیرته راځو دلته په ویریفیکیشن کوډ کې پیسټ کوو دوستانو. کله مو چې دلته پیسټ کړو دا سبمیټ کیږي. اوس پاسورډ دوستانو دلته پاسورډ غواړي. پاسورډ چې موږ ورکوو دوستانو لږ باید سټرانګ پاسورډ وي، یعنی غټ پاسورډ، دا نه چې 1 2 3 تر 8 پورې حساب، دا نه. پاسورډ هم باید غټ وي. حد یقل لومړی توره باید په غټو باندې ولیکل شي یا یو توری باید غټ وي کې، یو نمبر باید کې وي، سیمبول باید کې وي، ترڅو دلته کې مقصد موږ نه ویریفیکیشن واخلي. لکه مقصد موږ لومړی توری په غټو باندې لیکو، یو سیمبول آټ مو واچولو، جیمیل ها دا پاسورډ نه بل ورکوو. دوستانو پاسورډ چې تاسو ورکوئ جیمیل ها دا بل ورکوو. پاسورډ ورکوو چې جیمیل دلته خسته چې موږ ته یو ځل ووایي چې یو
باید په غټو باندې وي. موږ د آی په غټو باندې لیکو، یو په غټو باندې لیکو، بس ورډ سترانګ لیکو دوستانو، یو سیمبول هم اچوو چې دا یې سم شو. تاسو بیرته بیا په کنټینیو باندې کلیک وکوئ دوستانو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکولو تاسو ته دلته مقصد لیکي ویلکم ابوارډ، په دې کې به تاسو یو هغه کوئ، مقصد د یس باندې تاسو کلیک وکئ، په نو باندې مه کوئ، ځکه دلته یې لیکلی ډي هاو ان انویټر، مقصد ته یې چې چا دعوت کړی یا ریفرل کوډ تاسو ته چا لیږلی ده، تاسو کوشش وکئ دوستانو په ریفرل کوډ باندې داخل شئ. ریفرل کوډ هغه که زما ریفرل کوډ وي یا که د بل دوست یا ملګري ریفرل کوډ مو وي په هغې باندې داخل شئ، ځکه چې تاسو ته پیدا دغه ده دوستانو چې تاسو ته ګفټینګ درکوي دوستانو. بله خبره ده چې تاسو ته مقصد په ټریډ کې له تاسو څخه پیس یا کمیشن کم اخلي، نو تاسو په یس باندې کلیک وکوئ. زه زم په یس باندې کلیک کوم او دلته ریفرل کوډ چې ده، زما ریفرل کوډ چې ده تاسو ته همدغه ریفرل کوډ په ډسکرپشن کې شته، هلته لاړ شئ، د هغې ځای نه تاسو کولی شئ چې دغه ریفرل کوډ مستقیما کپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ دوستانو. ریفرل کوډ صحیح ده، ریفرل کوډ باندې تاسو ته لږ امتیازات درکوي. امتیازات به دا وي چې تاسو ته پیس کم هغه کوي او ګفټینګ درکوي او تاسو ته هغه کېږي. همدغه ریفرل کوډ په ډسکرپشن کې شته، هغې ځای نه تاسو کپي کوئ او مقصد تاسو داخل شئ. او دوستانو اکاونټ جوړ شو، مقصد دلته لیکي لیټس ګیټ یور وریفاید، مقصد تاسو چې کله وریفای کوئ دوستانو هغه ملک هغه هیواد به تاسو انتخابوئ چې په کوم کې تاسو فی الحال اوسیږئ، یا مقصد اسناد ډاکیومنټس لرئ. موږ ته مقصد افغانستان دی، تیار په دې کې لیکل شوی دی. او ډاکیومنټ ټایپ چې دا تاسو کولی شئ چې په ګورنمنت آی ډي یا مقصد په تذکره باندې هم تاسو هغه کولی شئ وریفای کولی شئ، په پاسپورټ باندې هم وریفای کولی شئ. موږ راځو په تذکره باندې وریفای کوو، دلته په کنټینیو باندې کلیک کوو. دلته وایي چې مقصد تاسو د تذکرې نه یو عکس واخلئ. راځو موږ د تذکرې نه عکس اخلو، چې تذکرې باندې نه مقصد تاسو سره که سکین تذکره مخکې نه په ګیلرۍ کې وي اپلوډ فوټو کې مقصد تاسو اچولی شئ، خو موږ ټیک وخو ځکه چې همداوس یې هغه کوو. تاسو نه به د تذکرې عکس پټ کړو. دا به اوس وایي چې د تذکره شاته واړوه، مقصد شا طرف یې، اوس مقصد موږ د شا طرف نه واړولو دوستانو. ښه دا خو وشو. مقصد د چیکینګ ایمیج کوالټي، اوس د ایمیج کوالټي دوی ګوري چې مقصد څنګه ده، دا باندې به موږ ته ښه ریزومیټ یور والټ ایج ریکوایرمنټ ناٹ میټ یو مسټ بی انیسټ. ښه دې کې وایي چې تاسو عمر باید حد اقل تاسو عمر باید حد اقل 18 کلن وي، یعنی د 18 کالو باید وای. د 18 کلونو چې پورته وای هم صحیح ده، خو باید د 18 کالونو مو عمر کم نه وي. خو خیر کنټینیو اني وی کوو. عمر باید دلته عمر مهم دی. دلته داسې وایي لایفنس چیک، مقصد هغه حرکتونه چې موږ ته باینانس ښایي چې دا وکوئ تر څو موږ وګورو چې تاسو خپله د کومه تذکره چې تاسو اکاونټ جوړوئ دا تاسو یاست که مقصد تاسو نه یې. مقصد که د ملګري په تذکره باندې جوړوئ باید ملګری مو په څنګ کې ناست وي. موږ کنټینیو باندې کلیک کوو، چې کنټینیو باندې مو کلیک وکولو موږ ته راغلو put your face in the hole or move closer that's all. ودرېږه دوستانو یو دقیقه رهي کوو چې څه کېږي. shake your head. خو shake your head مقصد تاسو خپله کوپرۍ وخوځوئ. Good. Nod your head. Please nod your head. Good. Blink your eyes. مقصد سترګې مو وخوځوئ.
پروسیسینګ لایونیس دغه پروسه تاسو تعقیب کړئ انشاءالله چې کار به کوي. نام ورکئ، نام تاسو ورکئ، مقصد مونږ ورکوو افغان. لاست نیم چې ورکوئ لاست نیم هم ورکولی شئ، مقصد افغان ټریډر دا مونږ ورکوو دوستانو. بعد د هغې نه مونږ کال ورکوو، ډیټ اف برث یعنې د زیږېدو نیټه. د زیږېدو نیټه په تذکره باندې شاته لیکلې وي، په انګلیسي هم په لیکلې وي، پښتو باندې هم لیکلې وي، شا مخ دواړو ته. نو تاسو کولی شئ چې هغې نه خپل ډیټ اف برث ولیکئ. ډیټ اف برث چې مونږ لیکو زمونږ 02 او په دې کې لیکو مونږ 07 او دا ایر دا کال دا وبخئ دوستانو. کال مونږ لیکو 2002، مونت لیکو دوستانو 07 او تاریخ لیکو 02. مقصد تاسو چې دا لیکئ خو ریزیډینشنل ادرس مقصد چې کوم ځای کې تاسو فی الحال حضور لرئ، موقعیت لرئ او اوسیږئ هغې ځای ادرس ورکئ. مونږ ورته ورکوو متون خو سنټر متون خوست افغانستان په دې باندې مونږ کلیک کوو. ورته سنټر متون پوسټل کوډ اټومیټک چې کله تاسو سنټرل متون باندې یا مقصد په کوم ځای چې تاسو اوسیږئ یا په کابل کې یا په خوست کې یا په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ د هغې ځان ته پوسټل کوډ وي د هر ولایت. اوس فرض کړه د کابل پوسټل کوډ چې دا د کابل پوسټل کوډ تاسو کولی شئ چې ګوګل ته لاړ شئ، په ګوګل کې ولیکئ کابل پوسټل کوډ، مقصد دا د کابل پوسټل کوډ دی. تاسو ته یې سمدستي رااړوي 101 دا ای ځنې تاسو کولی شئ چې راواخلئ دلته یې پیسټ کړئ. اوس زه دوستانو په کنټینیو باندې کلیک کوو دوستانو. وایي چې ریزیډینشنل ادرس مو غلط ده، دا به مونږ ساده متون ولیکو، متون ساده. پوسټل کوډ د خوست پوسټل کوډ چې دا دوستانو دا مونږ زو ګوګل کې ګورو، ګوګل کې لیکو خوست پوسټل کوډ 2501 دا د خوست پوسټل کوډ دی. اوس راځو په کنټینیو باندې کلیک کوو دوستانو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک کولو او اوس یې کار وکولو، دا اوس وایي چې وټس یور امپلایمنټ سټیټس، مقصد ته وظیفه لرې نه یې لرې، څه کار کوې، مقصد ستا هغه څه ده. تاسو کولی شئ چې مقصد که سټوډنټ وایي، که مقصد سیلف امپلایډ وایي، که څه وایي تاسو کولی. زه سټوډنټ باندې کلیک کوم یا امپلایډ وایي، دا دوستانو تاسو پورې اړه لري چې تاسو څه شی وایي، وظیفه لرئ نه یې لرئ. امپلایډ وایي، امپلایډ به ووایي زه وظیفه. په دې باندې کلیک وکوئ. یا چې د کار بڼه مو وښایئ چې تاسو مقصد څه ډول کار کوئ. او دا به مونږ ورته سیلیکټ کو، سیلیکټ به کو ورته دوستانو lodges food and hospitality. ایجوکیشن انتخاب کړئ. دومره چې مقصد تاسو فرق نه کوي چې تاسو څه ورکړل. لکه مقصد دلته وایي انډر ریویو، یعنی مقصد زمونږ وریفیکیشن چې دی انډر ریویو دی. په 15 دقیقو کې به مونږ زمونږ اکاونټ وریفای شي، مقصد دلته مونږ ته وریفای راکړي. دوستانو 15 دقیقې چې تاسو صبر کوئ. go to home page البته بس you have limited access to some service. بس 15 دقیقې به زمونږ اکاونټ دوستانو چې دا وریفای